د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې افغانیو خپل ارزښت تر پخوا ډیر ساتلی دی. په هغه غونډه کې چې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې جوړه شوې وه، د افغانستان بانک د پولیس سیاست رئیس احمد جواد سداد وویل د افغانستان بانک توانېدلی چې په 1401 مالي کال کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغاني ارزښت په ښه ډول وساتي. دغه راز یې زیاته کړه چې په 1401 مالي کال کې څه د پاسه 3 میلیارډ او 140 میلیونه د افغانیو نوي بانک نوټونه هیواد ته را رسېدلي دي. د افغانستان بانک طی سال مالی 1401 د افغانستان بانک توانېدلی چې په 1401 مالي کال کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په ښه شکل وساتي او خپلې هغې موخې ته چې په بازارونو کې د قیمتونو بیې وساتي رسېدلی دی. په تیر مالي کال کې څه د پاسه 3 میلیارډ 140 میلیونه او 800 زره د افغانۍ نوي بانک نوټونه هیواد ته را رسېدلي دي چې په دې کې 10 50 او 100 افغانیو بانک نوټونه شامل دي. دا یې په بازارونو کې ویشلي او زاړه یې راټول کړي دي. په ورته وخت کې د پلازمینې کابل د پیسو د راکړې ورکړې تر ټولو د لوی مرکز شهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې مسؤلین هم د افغانستان بانک د خبره تاییدوي چې په وروستیو کې افغانیو خپل ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې ساتلی چې د ډالرو په مقابل کې شاوخوا 1.01 لوړوالی هم پکې راغلی دی. په واقعیت سره هم ډیر د خوښۍ ځای دی چې د افغانیو ارزښت د تیر کال په پرتله باندې زیات لوړ شوی دی. افغانۍ زیات د قدر وړ ده، د افغانۍ ارزښت لوړ دی، د ټولو خارجي اسعارو په وړاندې باندې افغانۍ خپل قیمت لوړ کړی دی. مثلا د خبرې دغه لحاظه چې موږ په شهزاده مارکیټ کې ناست یو امریکایي ډالر په 18 افغانۍ تبادله کیږي. په داسې حال کې چې تیر کال په دې وخت کې تقریبا یو ډالر تقریبا تر 100 لوړ چلیدي. دا ډیر غټ تفاوت دی. دغه اخیرونو درو میاشتو په پرتله باندې هم افغانۍ د ډالرو په وړاندې باندې لوړه شوې ده. خو په بازارونو کې د زړو پیسو راکړه ورکړه هغه ستونزه ده چې خلکو ته یې سرخوږی پیدا کړی دی. دوی له افغانستان بانک غواړي چې په بازارونو کې د زړې پیسې ټولي او نوي بانک نوټونه دي وویشل شي. والا وضعیت پیسو خو روز به روز خرابتر میشه. د پیسو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او زړې شوي هم دي او موږ له دولته غواړو چې له بازارونو زړې او له کاره لوېدلې پیسې ټولې پر ځای نوي بانکنوټونه په بازارونو کې توزیع کړي تر څو د خلکو ستونزې تر یو بریده حل شي. د افغانۍ ارزښت الحمدلله په بازار کې ډېر ښه دی. د ډالرو مقابل کې نور کرنسیانو مقابل کې انشاءالله کنټرول شوي. بانک نوټونه خو دغه د هزاري نه کم بانک نوټونه دا زاړه شوي دي او د امارت اسلامي د افغانستان بانک نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا پیسې باید نوي چاپ شي، ځکه د خلک ډېر په مشکلاتو کې د پیسې تبادله کې بس د ډېرې پیسې څوک نه قبلوي او صرافات ډېر مشکلات جوړ شوي دي. د افغانستان بانک ویان بیا د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو عوامل داسې بیانوي. د افغانستان بانک په تیر یو کال کې توانېدلی دی چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي. په بریالۍ توګه د پولي سیاستونو تطبیق، صادراتي وده، په هیواد کې د یو شمېر ملي او نړیوالو پروژو پیل، د بهرنیو اسعارو قاچاق مخنیوی او همدارنګه د روڼتیا رامنځته کېدل هغه عوامل دي چې د افغانۍ د ارزښت د ساتنې په برخه کې مرسته کړې ده. له بازارونو څخه د زړو بانک نوټونو د راټولولو پروسه یوه دوامداره پروسه ده او د هغې په مقابل کې نوي بانک نوټونه د افغانستان بانک د معلوم طرزالعمل پر بنسټ ویشل کېږي یا بازارونو ته وړاندې کېږي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان بانک په تیر مالي کال کې 8 میلیارډ 683 میلیونه 244 زره 419 افغانۍ عواید راټول کړي دي چې د عوایدو دا کچه د 1400 مالي کال په پرتله 9.5% زیاتوالی ښیي.